کار به انشاءالله په ښه عالي کیفیت سره سم شکل سره ترسره کیږي. زه مهاجر راغلی یم د پاکستانه کندهار ښاروالي زه ډېره مننه کوم چې زه یې په کار لګیا کړلم. آباد بکړو دا دښتې او ډاګونه د وطن راشنه بشي کرلي مو ګلونه د وطن. کندهار ښاروالي یو ځل بیا د ښاري پرمختګ او د خلکو د هوساینې په لور عملي ګام پورته کړ. د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو پراخه پروژه په رسمي ډول پیل سوه. هغه پروژه چې د ښار د اوسېدونکو ورځنی ژوند ورسره اسانه او منظم کیږي. کار به انشاءالله په ښه عالي کیفیت سره سم شکل سره ترسره کیږي او کوم مشکل به نه موجود او د ښاریانو د خدماتو لپاره به خوښ وړ وي. دغه پروژه چې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت پلي کیږي ټاکل سوې ده چې په 2.5 میاشتو کې بشپړه سي. ورسره به هره ورځ لسګونو تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره سي چې دا خپله د اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې یو مهم ګام دی. چې کار مې دلته نه کوي ډېر ژوند سختو سره کارونه نه وه مفلسیانې وې سره. اوس شکر دی الحمدلله چې دلته چې په کار اخته سوي په خپل ژوند په خپلې زندګۍ سره پوه سوي یو. شکر الحمدلله د هر څه څخه خوشحاله. د پروژې د پرانیستې پر مهال مسؤلینو ټینګار وکړ چې دا ډول بنسټیزې چارې به دوام ولري څو کندهار یو پاک، منظم او پرمختللی ښار وګرځي. کندهار ښاروالي ژمنه لري چې د ښاري خدمتونو د معیاري کولو او پراختیا په برخه کې به خپلو هڅو ته به لا نور هم چټکتیا ورکړي تر څو د خلکو اړتیاو ته پر وخت او اغېزمن جواب ووایي. پرمختګ دی د وطن او چټلي ورکه سوله او هغه تګ و راتګ اوسایي سوله. ټوله دغه په اصطلاح چې کار کوي هغه ټوله خپل د محل خلک په کار بوخت دي. موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه مننه کوو چې زموږ دغه په اصطلاح وړاندیز یې واورېدی او عملي اقدام یې وکړي. کور یې ودان.